حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با آدم علیه السلام ته وی چې یا آدم ای آدم دا به تر قیامت په ورځ وی نو آدم علیه السلام به الله ته وی چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر یم ته څه وایې اخرج بعث النار هغه کسان راوباسي جهنم ته به شي آدم علیه السلام ته به الله وی هغه کسان د دې خلکو نه جدا که چې کوم به جهنم ته ځي په دې قرآن کې آیت دی تاسو به ویلی او ترجمه به یې ته هم معلوموي خو د دې سره به ودرېږي مؤمن هغه دا آیت دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله به وایي چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ خلق به دوه دغه کې تقسیم شي تاسو دا سوچ کړی چې توبه کوو کې دې دې چې ته سوچ کړی دی کله چې الله واځو کې وامتازوا اليوم أيها المجرمون ای مجرمانو تاسو جدا شئ د دې جنتیانو نه پرې چې جنتیان جدا ولاړي تاسو ته سوچ کړی چې توبه کوو کې مجرمانو کې به که جنتیانو کې به نو الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ته اخرج بعث النار نور ولا رو بس ويا آدم عليه السلام بوتيجي وما بعث النار يا لا سوق ما تثبت سوق دي سمره دي او دي خبري تغوت كده او کو بدی دي مزړه ویخ نشو نو بیا به ته موږ لاستیو او تاسو سره به شریک شو بده غم کې چې زړه دې مړ شي وی کړي چې آدم علیه السلام وی چې الله سوق دي نو الله به وتوي چې آدم که هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته بوزه او یو جنت ته بوزه د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته رسول الله سوي فذاك حين يشيب الصغير چې کله دا اعلان وشي ماشوم به بوډا شي एकदम به یې وخت تک شي چې الله دا کومه سخته ده او الله په قرآن کې ویلي یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ باندې به ماشومان بوډاګان شي د هغې دوه مطلبه دي یو خو دې سختې د لاسه بوډاګان شي دا خلک چې وایي زه ګوره ځوان یم خو دا ویښته راله څه سپین کړي دي غمونو سپین کړي سختو سپین کړي دې سختې سره به ویښته نه سپینېږي دویمه د دې د لاسه چې دا ورځ دومره اوږده ده چې کله دا کس را پاسېدو د قبر نه ماشوم او چې دا ورځ ختمېده نو څه دې جوړ شي بوډا شي 50,000 کاله به خپل رب ته ولاړ نه به خوراکي نه به څښاکي او دا نور به د یو میل په فاصله کې رسول صلی الله علیه وسلم وویل د یو میل په فاصله کې او خلک به په خولو کې ډوبي د اعمالو مطابق څوک د ګیټو پورې څوک د زنګنانو پورې څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې څوک د خولې پورې او بعض مبارک رسول صلی الله علیه وسلم ومنهم من يلجمه العرق الجامه او بعض په دې خولو کې بالکل ډوب پراته او مؤمنان او چې خلک په کوم ځای کې عرش په سوري کې ولاړې الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم چې خلک 50,000 کاله ولاړې نو تنگ بشي دوی به مشوره وکړي چېرې د الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي ولې الله رسول خبرې کولی شي يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله په ورځ باندې جبريل عليه السلام او ملائکه په صفونه کې ولاړ دي خوشي لا يتكلمون خبرې ونی شي کوله چې جبريل عليه السلام خبرې نشي کوله ته وګي الله سره دیو مشورو کې چې الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي بس بعض روایتونه کې راځي وي دا بعض به کې وایي که جهنم ته ځو چې جهنم ته لاړ شو خو جدي سختي نه بچ شو جهنم سخته به د کومه حکایت 50,000 کاله ودرېده څه معمولي خبره دوی وایي چې سید آدم علیه السلام په وجود د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی آدم علیه السلام په صبر شي چې یا آدم ته د انسانانو پلار یې الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ملائکو ته سجده لګولې ده اما ترى الى ما نحن فيه دې سختې ته نه ګورې مونږ چې به کیو هغه به ته یې څه وکړو وی الله ته وویل چې حساب شروع کړي
هغه وایي چې نفسي نفسي آدم علیه السلام به وایي زما خو د خپل ځان سره کم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې د دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله ډېر قهر نو موږ ته څه طریقه وښایو لاړ شي په نوح علیه السلام پسې د اولنی پیغمبر الله رالیږلی دوی به نوح علیه السلام پسې ورشي هته به دغه خبره وکړي ته دې سختې ته وګوره هغه به ورته نفسي نفسي زه خو د خپل ځان سوچ وړی یم غم وړی یم زما رب نن ډېر غوسه دی سره خبرې نشم کولی نو یې څه تاسو لاړ شئ په دغه پسې په ابراهیم علیه السلام پسې واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ملګری دی ګوره خاص ده پسې ورشي هغه پسې به راشي چې ته ګوره د الله ملګری ته دې سختې ته وګوره هغه وایي نفسي نفسي د الله هغه ملګری به دا وایي هغه سړی به دا خبره کوي چې بار بار په قرآن کې الله ویلي دی ابراهیم علیه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګورئ الله وایي ښه ډېر کلک موحد او زما سره ډېر ښه تعلق و دغه سړی به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته څه طریقه وښیو موسی علیه السلام پسې لاړ شئ وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شئ موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو دو سره په دنیا کې خبرې کړي دي نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې به ورشي ورته تاسو به الله خبرې کړي ته الله ته ووایه دا وایي نه نن زما رب ډېر خفه دی قهر دی زه نن د هغې سره خبرې نشم کولی کوم سړي چې په کویتور باندې د رب العالمین سره خبرې کړي او په مخه به تو خبروله هغه هم خبرې نشي کولی په هغه ورځ ښه نو څه طریقه عیسی علیه السلام پسې لاړ شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې پیدا دی په هغه پسې لاړ شي دا ډېر اوچت انسان دی او پسې ورشي هلته به وایي چې ګوره ته دې سختې ته وګوره او زه خبرې نشم کولی الله قهر دی نو یې موږ ته څه طریقه وښایه که نه وایي طریقه دا ده چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یخوالی زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ وینه چې به قربان ده زمونږ مال به قربان دی زمونږ بچي به قربان دی وایي په هغه پسې ورشئ هغه له الله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې بخوي غوره انسان دی وایي دی رسول زمونږ په ما پسې به خلک راشي او ما ته به وایي چې ته دې سختې ته وګوره نو څه وایي ته الله ته ووایه وایي زه به ورته وایم چې انا لها زه به ووایم زه به الله ته ووایم وایي زه به په سجده باندې پرېوځم په یو اوږده سجده باندې ډېره اوږده سجده به وي د حد نه زیاته اوږده سجده او د الله صفتونه او حمدونه او ثناګانې به وایم چې الله ماله اجازت راکړي ګورې هم بغیر اجازته خبرې نشي کولی ګورې رسول صلی الله علیه وسلم اگر که اوچت انسان دی بغیر اجازته خبرې نشي کولی وایي زه به په دې سجده پروت یم او الله به وایي چې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سر اوچت که سل تعطى څه وغواړه که څه غواړې مونږ به درې درکړو که شفاعت کوې نو مونږ به یې قبول کړو څه چلې رسول الله به ورته وایي الله دا خلک وایي چې حساب کتاب شروع کړه الله به ورته وایي ښه حساب کتاب غواړي او یله دوی حساب کتاب غواړي نو بیا واوره وجاء ربك والملك صفا صفا په ورځ باندې به رب العالمین په خپله راځي به حساب کتاب له خلک به دقې شان ولاړې رب العالمین به راشي ملایک به ورسره راشي په صفونو کې به ولاړ وجاء ربک په عرش باندې چې کوم رب دی دی به په هغه ورځ تا سره حساب کتاب کوي ګورئ زه د قرآن تلاوت چې کله کوم دې آیت سره ډېر ودرېږم او زم چې تاسو به هم دې آیت به تاسو ډېر ودرولي کوم آیت سنفرغ لكم أيها الثقلان الله وی اے انسانانو اے پیریانو زه به تاسو ته فارغه شم لږ صبر وکړئ زه به تاسو سره کتاب وکړم دا آیت انسان ډېر وویری رب العالمین به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سختي د هغې تپوس مو کوو چې رب العالمین راشي او یو یو سړي ته به اواز کېږي د هغه په نوم باندې د هغه د پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی
رادي شي الله وی چې رادي شي نمبر دا غره الله اکبر سلام بګرځي ګره فلانه د فلانی زوی رب العالمین وی چې رادي شي زدي وسو ته پوښتنه کوم د چې زموږ د دین نه ځان لري کړو د چې دین نه منو دینداری بدن کې نه راوست الله ته رجوع نه کوله ولې روایتونو کې راځي چې په دغه ورځ خو به زناور ولړي کړه واذا الوحوش حشرت زناور به ولړي زناور به د انسانانو نشته و د زناور به سرونه دي چې چتې لګي چې انسانانو سره وګورئ نن سکی زناور سرونه به چتې لګي چې نن خو به د انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې سړی ته आवाज وشي او هر سړی به بره ګوري او به چې دغه زمانه نمبر دی او دغه زمانه نمبر دی رب العالمین ته مخامخ شي چې کله رب العالمین ته مخامخ شي رسول صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب سره خبرې کوي او ليس بينه وبين ربه ترجمان په منځ کې به ترجمان هم نه ګوري ډایرکټ به د خپل رب سره خبرې کوي تپوس به نه کوي ولې دې شي کړی دي ولې دې نه دي کړی ها موږ ته خدا پته ده کنه چې مرګ شتي منی کنه منی مرګ شتي کنه د مرګ نه بعد خبر شتي بیره پاسې دې شتي کنه شتي به سوال شتي کنه شتي چې سوال شتي نو جواب تاسو سره شتي دا سوچ خبره ده ټول ارسه کوم منو سوال پورې خورالو سوال شتي نه چې شتي تاسو سره جواب شتي جواب ما سره نشتی چې نشتی بهم د قشن ناس الله مو ته په خپل باندې مهر ولګي او د دې بدن ته الله سوې خبرې کوا ځکه الله وایي په سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دې په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او دا لسونه بخپل خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او د خپل خبرې کوي ته خبرې نه کوي مکوا په دې سترګو باندې ته په موبایل کې څه غلط ګورې د سترګې په خپل رب العالمین ته وایي عجب بلیږي د لاسونه به خبرې کوي د خپل به خبرې کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی دا انسان باریان شي او د خپل اندامونو ته به وایي چې تباشي ستاسو لپاره هم الله ته وایي چې ما نه دي کړي تاسو جهنم نه بچو تاسو به باندې ګوي ورکړه هغه به ته وایي چې انطقنا الله موږ ته خو الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې ته ووایي نو بیا خو موږ د هغه حکم نافرماني نشو کولی ښه تله به ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تله به لګي په دې تله کې بد اعمال او نیک اعمال دا به تله لیکي چې کوم زورور او شواقه ته به ځي ګور رب العالمین دې رحم ته وګوره ته ډېر رحیم بادشاه کدي سی ویلو چې چم ګناه کړي جهنم ته به ځي ها دې نه دی ویلي وی کنه کینې به ضروري شو اگر که بدیان شتي دی به جنت ته ځي به دغه فریدا زما د رب دی رحم ته ګوره کنه و چې نیکیان او بدیان یو ځای شي بیا هم جهنم ته نه ځي دا شي مهربانه بادشاه دی دا شي مهربانه بادشاه دی خطلې به ولګي د هغې نه بعد به پل صراط ولګي الله اکبر سخته مرحله هغه پل د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره په دې باندې به هر سړی تیري هر انسان به دې تیریږي او لاندې دې څه دي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمالو مطابق خلک تیري د اعمالو مطابق څوک د سیلۍ په شان څوک د اسمان د برېښنا په شان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اس چې سوري څوک لکه په اوښ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپاړو چې رواني او څوک به پکې کله ولیږي او بیا به راپاسي بیا به ولیږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولیږي او به ولیږي بالکل ختم بشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پولیس صراط په هغه غاړه ولاړ وي دا دعا به کوي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورځ ده خلک به په دې رواني ولیږي به لاندې دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او دا راته ووایم ګورئ د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي
په جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي، په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي. ګورې په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي، ایمان غواړي، تقوا غواړي. الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ د سختې موږ ته اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زموږ حشر زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او الله دې په آخرت کې زموږ ځای چې دی جنت وګرځي، او په جنت کې دی الله موږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دی الله موږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي.